ما مخکې دا خبره تاسو ته بیان کړې وه چې جنګ په دوه قسمه یو جنګ هغه چې په هغې کې ټوپک تماچا توره او کسان یو بل ته مخامخ کېږي یو بل باندې ګزارونه کوي یو دا جنګ دی دویم جنګ ته وایي الغزو الفکري د فکر د دماغو او د سوچ جنګ الحمدلله دشمن په دغه باب کې په موږ نشي غالب کېدی په هغه جنګ کې چې به کې توره او ټوپک استعمالېږي او مخامخ راشي خو په دې جنګ کې زمونږ بیخ بنیاد ویستو الغزو الفکري هغه جنګ چې پای کې دماغ استعمالېږي د دشمن سره د اسلام د دشمن سره د ټولو نه غټه اسلحه چې استعمالېږي زمون خلاف هغه زنانه دي ځکه دا خبره یاد ساتئ او په دې باندې یو عالم کتاب هم لیکلی چې ډېره موده مخکې د یهودو یو اجتماع کړې وه او دا مشران یې پکې ناستو په دې سوچ چې مسلمانان به څنګه خرابوو نو ټولو په دې باندې اتفاق وکړو چې د مسلمانانو خرابول په داسې جنګ کې چې موږ ورته مخامخ شو هغوی مخامخ شي دا لږه مشکله ده خو غټه اسلحه چې د دوی په خلاف استعمالول غواړي هغه دوه خبرې دي یو زنانه او دویمه نشه د دوی زنانه هغه دوی ته لغړې کوي د دوی زنانه دوی ته راوباسي بهر ته د دوی زنانه دوی ته مخامخ کوي بس دوی به په دغه کارونو کې لګي دین به تېر شي او یا د دوی ځوانان په نشو کې راواړوي نو بیا به په باغچو کې او په چوکونو کې او د پلونو لاندې او په مقبرو کې به ناسي هغوی به د خپل کور نه هم خبر پاتې له اسلام بس په دغه نشو تماشو کې به لګي هم دا دوه کامیابې اسلحې وي د دشمن سره چې استعمال یې کړی په هر شي کې ګوره ته چې کله موبایل استعمالوې انټرنیټ استعمالوې په هر ځای کې تا ته د زنانه تصویر راځي که ته یې غواړې او که ته یې نه غواړې که ته پروګرام ډاونلوډ کوې په هغې کې د زنانه تصویر راځي که وقفه راځي په هغې کې د زنانه تصویر راځي بار بار به د پروګرامونه چلی وي ستا خوا او شا کې زنانه دي که ته ورسره خبرې کول غواړې خبرې کولی شي او دا جی وی چیټ دی او دا جی انسټاګرام دی او دا جی پلانې شی دی او دا جی پلانې شی دی دا ټول شینې چې راویستي د دې دپاره دي چې په څه طریقه باندې د دې هلکانو او د دې جنکو رابطه جوړه شي